د لیوال ملي پوهې پروګرام. وسایل نه همت اړین دی. د ټکنالوژۍ په مرسته زده کړه په هر کور، هر ځای، هر وخت او هر عمر کې پرته له ښوونکي او ښوونځي. ګرانو ستړي مه شئ، کتاب مو راواخلئ. دا د کتاب مخ دی. دا شنه ونه ګورئ، د کتاب شاته ګورئ. یو په منځ نیم شوی سور نر هم ورباندې شته. شاباس، اوس نو کتاب پرانیزئ. قطورې او قلم رنګول. ق او قلم رنګول د نن سبق یا لوست دی. له ښوونکي شادګل سره قلم رنګول زده کوو. ښه دا څوک نه پیژني، دا قلم دی. ډېر ښه. راځئ نو چې په رنګولو باندې شروع وکړو. ګوره څو نښې موږ ته ایښي دي، د همدقې ځینې به یې شروع کړو. د سرپوښنۍ دغسې نیلي یا شین رنګ. ډېر ښه. ډېر ښه. اوس د سرپوښ دا کلپ یا هغه برخه چې قلم په جب باندې ټینګوي، دته به آسماني کمرنګه رنګ ورکو. دغسې. ښه، راځئ نو چې اوس د قلم ټول اندام ته هم نیلي یا شین رنګ ورکو. ډېر ښه. ډېر اسان دی. دغسې. ډېر ښه. اوس نو دغې لاندې برخې ته لږ ګلابي رنګ ورکو. بس. لاندې برخه کوم رنګ لري؟ سور. دغسې. ډېر. قلم رنګول دې زده کړل. اوس د قطورې رنګوو. دا ټکي ټکي قطورې لیکل شوی چې په سر کې یې د سره رنګ ټکی ایښودل شوی. دا د دې لپاره چې د قطورې لیکل له دغه ځای څخه پیل یا شروع کیږي. د قطورې پیل له همدغه ځای څخه کیږي. د قطورې ته قاف هم وایي. له دې ویډیو سره رنګین کتاب په زده کړه کې ډیره مرسته کوي. د کتاب ترلاسي لپاره پته ده LLS@leval.com 003 280 40 40. د نورو معلوماتو لپاره لیوال د لرې ښوونځي تګلاره وګورئ.